په میدان وردګ ولایت کې یو شپږ کلن ماشوم د قرآن حافظ شو. دا چې څنګه په دومره کم وخت کې د قرآن حافظ شو، راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ ترڅو ستاسو هم د پام وړ وګرځي. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. کاري محمد یاسین هغه ماشوم دی چې خپل عمر یې په شپږم فصل د قرآن مجید حفظ وکړ. نوموړی ماشوم د خپل نابغه ذهن له امله خلک حیران کړي دي او د ده ستاینه یې شروع کړې خلکو. کاري محمد یاسین د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی ده. دغه کوچنی 7 کلن ماشوم د خپل نابغه ذهن په مټ وکولی شول چې د خپل عمر 7 کاله د قرآن پاک حفظ وکړي. محمد یاسین وایي چې 2 کاله مخکې د قرآن مجید د اولې سپارې حفظ شروع کړ چې اوس یې ټولې 13 سپارې حفظ کړي دي. د محمد یاسین ورور وایي چې د ورور یې له قرآن مجید سره ځانګړې مینه وه او همدارنګه پلار یې له هم لوی ارمان درلوده چې کوچنی زوی محمد یاسین د قرآن مجید ټولې 13 سپارې حفظ کړي. محمد یاسین هم وایي چې د قرآن مجید له زده کولو سره یې ځانګړې مینه وه او خپل پلار یې ورسره په دې برخه کې ډیره مرسته کړې ده. محمد یاسین له پژوام خبري اژانس سره په خبرو کې وویل چې په راتلونکي کې غواړم لوی دیني عالم شم، دیني کتابونه زده کړم او خلکو ته د اسلامي دین ور زده کړم. کاري محمد یاسین د مدرسې یو تن مدرس وایي چې شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې دوی دغه مدرسه پرانیستې ده چې اوس وخت پکې 400 هلکان او 300 نجونې د بېلابېلو اسلامي کتابونو په زده کړه بوختې دي. دغه مدرس په وینا له دې مخکې هم دیني زده کړو لپاره ځینې مرکزونه جوړ شوي وو، خو په خدمت کې دا اخلاص نه کولو او زده کړو د مناسب روش نه لرلو په وجه یې بیرته وتړل شوې. د زیاته کړه چې په دغو 14 کلونو کې چې دغه مدرسه پرانیستې ده تر اوسه ګڼ شمېر کاریان ترې فارغ شوي دي. که د هر پلار د خپل زوی سره دعاوې او مددګاري ورسره نه انشاءالله یو ځای ته به رسیږي. دوستانو که چېرته مو همدغه ویډیو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له دقیقو خبرونو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په اقرب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.